بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو یو وارې بیا څه شي موضوع ته؟ د لینک موضوع. که زه غواړم چې یو لینک ولیکم، نو لینک په څه شي کې معرفي کوم؟ د انکر په نامه ټګ لري. د ټګ نوم انکر دی، خو لیکل کېږي څه شي؟ ای. صحیح دی؟ ای ټګ شروع کړه او بېرته ای ټګ څه شي کړه؟ ختم پای ته ورسوه. دلته به زه مثلا ولیکم چې لینک، مثلا لینک وګوره لینک یې معرفي کړی. که زه غواړم چې دا اوس د څه شي لینک دی، هغه شی ورته وښایه. صحیح دی؟ دلته به ورته ولیکم چې مثلا دا به زه ورسره نږدې کړم معلوم شي. دلته به ولیکئ دغه اچ ټګ په مابینځ کې یو اټریبیوټ. اټریبیوټ بیا د ټګ ځینې خصوصیات دي. صحیح دی؟ دلته به ولیکو اچ ریپ د هایپر لینک ریفرنس نه. اچ ریپ به ولیکو، مثلا دلته به ورته ولیکم چې دا ریفرنس دی. د څه شي ریفرنس دی؟ د کوم د یو بل ویب پیج ریفرنس دی. زه به دلته راسم کنټرول بي به ووایم، دې ځای کې به جوړ کړم یو بل ویب پیج. دلته به ورته ولیکم چې مثلا اپ ډاټ څه شي؟ اپ ډاټ ایچ ټي ام ال. دا اپ ډاټ ایچ ټي ام ال ما چې کلیک وکړي اتومات دی موږ سره پوره کوي دا شی. دلته ما صرف به دلته پکښې ولیکم چې اچ 1 به ولیکم، اچ 1 کې به ولیکم چې اپ فایل. صحیح دی؟ اپ فایل. دلته اوس وګورئ په دې فایل کې ما ورته ویلي دي په دغه انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ال کې چې دلته چې شی ولیکه دغه لینک په نامه چې کوم لغات ما لیکلی، دا لینک د چا؟ دلته به ورته معرفي کړي د چا لینک یې که؟ د اپ ډاټ ایچ ټي ام ال فایل لینک یې که. سیو یې که، دلته ریفرش وکړه. صحیح دی؟ اوس زما کمپیوټر اتومات ریفرش کوي. دلته به راسم کلیک ورباندې وکړم، وګورئ اپ فایل را خلاص کړي. سر ورباندې خلاص شو انشاءالله. لینک دی. دلته به زه راسم، کېدای شي یو ښه غواړم اوس که بېرته دلته راسئ فکر وکړئ، یا دلته به زه راسم دا به زما سره ریفرش کړم. دلته اوس وګورئ که زه دلته کلیک ورباندې وکړم دی ماته په دغه ټب کې دا را خلاصوي دا اپ فایل نه. وګوره دغه ټب کې را خلاص کړي. بېرته به یو قدم شاته راسم، دلته به ولیکم چې یو بل اټریبیوټ ورته ولیکو چې ټارګېټ. ټارګېټ څه شي که مختلفې ویډیوګانې لري، سیلف بای ډیفالټ دی، دغه به ورته ولیکو څه شي؟ بلینک. بلینک چې موږ ورته ولیکو نو کله چې دا لینک را خلاص شي په بلینک یو بل نوي ټب کې را خلاص کړه. اوس وګوره بل نوي ټب کې را خلاص کړي. ویناستئ هغه ټب جلا دی، ټب جلا دی. په ایچ ریپ مو انشاءالله سره په انکر ټب مو انشاءالله ټګ مو سره خلاص شو. اوس راځو دلته یو بلې موضوع ته رابسو. دلته داخل دی فایل به ځینې کار وکړو. مثلا زما ویب سایټ دلته مې لیکلی دی چې اچ 1 مې لیکلی دی، اچ 1 کې مې لیکلی دی چې ایچ ټي ام ال مې لیکلی. لاندې مې بیا دلته تر دې لاندې د ایچ ټي ام ال په اړه ایچ ټي ام ال معرفي کړی دی. پی به ووایاست، پی ټګ به پرس کړه. مثلا زما ویب سایټ چې شي تشریح کړی دی ایچ ټي ام ال یې تشریح کړی دی. صحیح دی؟ نو ایچ ټي ام ال اچ 1 د څه لپاره ولیکئ؟ د عنوان لپاره چې دا موضوع مې څه دی؟ ایچ ټي ام ال. او دلته به راسو بل به څه شي ولیکم، یا به دا څه شي کوم دا معرفي کوم مثلا په ایچ 2 باندې. فرق خو نه کوي نه. ګورئ ایچ 2 یو څه کوچنی راغلی که د ایچ 1، خو بیا هم ډیزاین دلته د ایچ ټي ام ال کار نه دی. دا موږ په سی اس اس کې بېرته بدلوی شو، خو براوزر دلته د څه شي په نظر ګوري؟ د عنوان د کومه درجې عنوان دا ولې براوزر زموږ ته مهم دی. بیا به مخکې مثلا ته به یو شي سرچ کوې باید هغه کوم شی راسي چې هلته براوزر ته صحیح معرفي کړی، بیا وسا په سرچ کې وسا راپورته کېږي. سرچ کې وسا راپورته کېږي، دا هم د ویب سایټ یوه کامیابي ده. او دلته به راسو ګوره زه غواړم دلته یو لیکنه وکړم، مثلا ایچ ټي ام ال مو تشریح کړی دی. اوس که زه غواړم چې یو رینډم لیکنه واخلم، رینډم خو پېژنئ. اوس زه غواړم ډېره لیکنه وکړم، ایچ ټي ام ال تشریح کړم، ایچ ټي ام ال داسې، ایچ ټي ام ال داسې، ایچ ټي ام ال داسې. خو دا چې زه اوس تشریح کوم د ایچ ټي ام ال، اوس خو موږ داسې یو خیالي کار کوو چې په کته یو څه خط ور واچوو. که غواړو چې هغسې یو تصادفي یو خط ور واچوئ، یو لیکنه وکړئ، نو داسې به ولیکئ چې لوریم مثلا څو 200 چې دا کله انټر کړئ نو اتومات 200 لغات درته جنریټ کوي. زموږ داسې په کار نه دي دا لغاتونه، صرف د تجربې دپاره نه. که زه کنټرول اس کړم وګوره ټول له معرفي شوه. دې خو مې سر خلاصېږي انشاءالله. دا به یو څه دا کوچنی ویناستئ ټول معرفي شول لغاتونه. دا لیکنه ګورئ تاسې فرض کړئ چې دا ایچ ټي ام ال دی، موږ تشریح کړی، لاندې موږ تشریح کړی دی.
ادب داسې نه چې دا لیکنه راتومن د HTML ده صرف موږ دغسې یو لیکنه مو ور واچوله د ځانه چې اوس یو تجربه ورباندې کوو نه یو زده کړه کوو دا مثلا د HTML برخه ده صحیح شو لاندې به راسو دا ویب سایټ کې به مثلا موږ درس تشریح کړی بیا به مو لیکلی چې دا دویمه برخه د چا ده heading 2 به ولیکو ورته ووایو دا د چا برخه ده د CSS برخه ده او لاندې به راسم بیا به ولیکم چې پی ټګ راته ولیکه او دا پی ټګ څه شي که لوریم ورې زما دغسې غواړم چې یو څه لیکنه ور اضافه کړم څه خو خلاصېږي دلته اوس د CSS باید تشریح کړم چې داسې دی او داسې دی او داسې دی اوس ما دونه لیکنه په وسه نه کېږي اوس په حقیقت کې موږ نه تشریح کوو ماسې یو لیکنه ور اچوو نو دا موږ ته دی څه شي کوي کومک کوي چې غواړې دغسې یو تصادفي یو لیکنه ور واچوې بس دغه لوریم ولیکه یو اندازه ولیکه مثلا 300 ولیکه د هغومره لغاتونه به زه درته څه شي کړم جنریټ کړم تولید کړم سر خو باندې خلاص شو دا پوره غټ ته به راسم دا ولې دومره غټ شي سر خو په خلاص اوس مشکل نشته نه اوس به دلته راسو ځینې وخت که مو په ویب سایټ کې داسې یو لینک یو شی لیدلی ولیکې دلته لیکل شوی ټاپ چې کلیک یې کړې پای ته ځي بیا لیدلی په ویب سایټونو کې سرچ مې هم کړی څنګه کولی شي هغه کار دلته به راسو لوړ مخکې له دې چې هغه ته راسو دلته به زه راسم مثلا تاسې فرض کړئ زه تاسې ته یو بله لاره وښایم په CSS مو یو څه سر خلاصېږي نه په CSS به مو سر خلاصېږي اوس فرضاً زه دا CSS دغه ته غواړم چې یو ډیزاین ورکړم دا CSS په نامه لیکنه زه غواړم چې ورکړم یو ډیزاین ورکړم مثلا دلته به راسم CSS کې ډیزاین څنګه ورکول کېږي داسې ورکول کېږي دلته به چې شو ولیکئ په هیډ سیکشن کې سټایل به ولیکئ سټایل به ولیکئ سټایل په داخل کې به څه ولیکم مثلا H2 به ولیکم سیمبل به سلیکټ کړو سلیکټر دی دلته به ورته ولیکم چې مثلا کلر ورته څه شي که ریډ که بس به راسو دلته بیا وګورو چې د CSS په نامه چې کومه لیکنه ده کلر یې ریډ دی که نه خو اوس ګوره HTML رنګ هم ریډ شو ولې ریډ شو آفرین دواړه H1 دی خو دلته خبره داسې ده دا به زه یو څه غټ کړم خبره داسې ده تا ورته ویلي د H1 رنګ ور څه شي که ور سور H2 رنګ نو هغه H2 خو دواړه دي یاره زه غواړم چې فقط د دغه دویم H2 رنګ ور سور کړم د اول دی مثلا زرغون دی دا اوس څه وکړم مشکل دی نو د ID په نامه موږ یو بل شی لرو اټریبیوټ ID خپله څه شي ته وایي د ID په معنا پوهېږئ انشاءالله ID دې دپاره موږ کاروو چې یو شی یونیک یا بې مثله معرفي کړو صحیح دی اوس په مکتب کې تاسې هغه د څه شي نمبر ورته وایاست اساس نمبر نه څه لپاره دی نو اوس معرفي ته څه معلومېږي چې فلانکی ولدی فلانکی ولدی فلانکی هغه اساس نمبر څه لپاره یو ID ده په ټوله مکتب کې به په 1904 کال کې په دغه سیم کې په دغه نمبر بل محصول تعلیم نه وي سر باندې خلاص نو دلته موږ هم د ID په نامه یو اټریبیوټ لرو دلته به ولیکم چې ID صحیح دی ID دې ته ورکړه مثلا دلته به ورته ولیکم چې سیکشن ډش CSS یو نوم به ورته ولیکو دا اوس یې ID څه شوله د دغه H2 دا وینه په کوډ ولیکه څنګه یې په کوډ کوئ یا پروا نه کوئ عدد مه ورکوئ تر ډېره پورې سمه ده ID ته عدد دلته په سر کې بیا بیخي مه ورکوئ اوس وګوره دلته سیکشن CSS یو شی مو ورته ولیکئ نه یا فقط به ورته ولیکئ د وسایلو دپاره چې سر په خلاص یا مثلا ID یې څه شته د دغه H2 دپاره ID موږ ورکړه CSS صحیح دی اوس دغه H2 موږ بې مثله یا یونیک معرفي کړي تر څو په دغه ټوله ویب پیج کې د CSS په نامه بل شی خاص نشته اوس راځم دا سټایل چا ته ورکوم هغه CSS یې ورکوم ID یې څه شته دغه CSS نو دا H2 ایسته که ورته ولیکه چې CSS والا ته څه شي ورکړه دا رنګ ورکړه ID دی په څه شي پېژني ID دی هیش به ورسره لیکي هیش CSS دا هیش په نامه ده د چا چې ID CSS یې هغه ته رنګ څه شي ورکړه سور رنګ ورکړه مشکل خو نشته دلته به راسم اوس ګوره د HTML رنګ وګورئ ولاړئ راسئ CSS رنګ وګورئ سر خو باندې خلاص بل به دلته راسم بېرته به دلته H2 ته ولیکم دا ډېره موضوع نن نه وایي مثلا دلته به هم ID ورکړو ID ګورئ یو اټریبیوټ دی نه دی فقط یونیک یا بې مثله معرفي کوي مثلا ID به ورته څه کړم HTML بې ID کړم
سرخ باندې خلاص شو. دلته به راسم ورته ووایم چې د چا چې آی ډي ایچ ټي ایم ایل ده نو هیش ایچ ټي ایم ایل د چا چې آی ډي ایچ ټي ایم ایل هغه ته بیا کلر ورکړه. کلر ورکړه څه شي مثلا ګرین یو رنګ دی نه ګرین خو مو سر خلاصېږي. اوس کوه آی ډي به ګڼه خو وسوه یو ایچ ټي دواړه مو د رنګ تغیر کوي. اوس خو زه هر وخت هر ایچ ټي ته کوم رنګ نه ورکوم سور رنګ نه ورکوم ټول یو ته به سور وي بل ته به شین وي. د آی ډي په ذریعه څه شي کنټرول حریم جلا جلا په دې طریقه خو سر خلاصېږي مشکل خو نشته. اوس بس دلته راسم راسته دا لیکنه باید یو څه نور هم ډېره شي چې بیا موږ ته دا بس داسې کنټرول سی کوم دا لیکنه کنټرول سی کنټرول وي کنټرول وي صحیح دی. دلته به راسو اوس زه غواړم دلته یو لینک ولیکم یا دا لیکنه به زه یو څه نور هم ډېره کړم داسې به کنټرول سی کنټرول وي هلته وګورئ لیکنه ماته ښکاري چې ډېرېږي. اوس وګوره دلته سی اس اس برخه ده. ځینې وخت کوم ویبسایټونه دلته لیکل شوي په سر کې وایي مثلا پلانکي شي برخې ته که غواړئ چې ولاړ نو څنګه کولی شم چې دلته یو لینک جوړ کړم او کلیک ورباندې وکړم کومې برخې ته مې یوسي هغه د سی اس اس برخې ته. دلته به راسئ چې به معرفي کړو دلته په سر کې یو ځای به لینک معرفي کوئ نه نو په سر کې موږ غواړو چې شی معرفي کړو د لینک په حیث. دلته به راسه دا به اوس دلته تېر کړم دغه بیا درته انسټال کړم دغه ګورئ دا ټوله کود دلته لنډ ورته ښیي. دلته به راسو ولیکم چې مثلا یو بل چې شی به جوړ کړم انکر ټګ صحیح شو. انکر ټګ چیرې ځې د چا ریفرنس ورکوې دلته به ولیکم هیش سی اس اس چا چې آی ډي سی اس اس صحیح دی هغه ځای ته مو بوځه. کله چې په دې لینک کلیک وشو مثلا دلته به زه ورته ولیکم چې سیکشن یا مثلا ورته ولیکم چې سی اس اس سیکشن. وګورئ بل لینک معرفي شو. وګورئ چې ما چې کلیک ورباندې وکړم د سی اس اس برخې ته یې بوتله. وګورئ اتومات یې بوتله ضرورت نشته چې بیا ته سکرول وکړې. وګورئ باندې اتومات سر خو په خلاص. ځینې وخت بیا موږ غواړو چې کلیک ورباندې وکړو دلته یو لاندې یو بل لینک وي چې هغه باندې موږ کلیک وکړو بېرته مو لوړ بوځي لیدلی به یې په ویبسایټو کې. دلته به راسم پای کې به معرفي کړم پای ته به راسو داسې دا ګور دا لیکنه ما چې د هغې تصادفي یو لیکنه ور واچول دې ته ورخطا نه شئ صحیح. دا ما چې یو لیکنه مې وکړل چې دغه ویبسایټ لږ راته غټ کړي سر. دلته به ولیکم بیا به انکر ټګ ولیکم فقط به هیش دلته ولیکئ هیش نور شی مه لیکئ هېڅ شی نور مه لیکئ او دلته ولیکئ چې ټاپ یو لینک جوړ کړئ چې موږ ټاپ ته بیایو. اوس ټاپ ما نوم ورته ولیکئ چې هر نوم ورته لیکي خو پروا نه کوي خو دا چې موږ ټاپ ته بیایو نو زه به ولیکم ټاپ ټاپ اپ د پیج صحیح شو. وګورئ لینک جوړ شوی دی ګوره زه کلیک ورباندې وکړم صفحې سر ته هم بیایي ګوره سی اس اس سیکشن دی باندې چې کلیک وکړم صفحې پای ته هم بیایي دی باندې چې کلیک وکړم وګورئ چیرې هم بیایي سر هم باندې خلاص ټاپ د لاندې د خوا څخه چې کوم ځای ته ځئ هغه فقط هیش ورته ولیکئ بس ټاپ ته هم بیایي آی ډي یو شی نه وایي سر ورباندې خلاص په دې باندې مشکل خو نشته. نور ځو مخته که هغه بس